السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترم ورونو، رحیم الله مولانا د فاتحې نه لوستلو متعلق د قرآن یو آیت لوستلی، تاسو دا واورئ چې د جواب موږ وکړو. نهمه پاره ده او سورة اعراف ده. لغوي معنی دا ده چې کله چې ولوستلی شي قرآن نو غوږ کېدئ تاسې هغه ته او چپ اوسئ لپاره د دې چې رحم در باندې وشي. نو اوس د جمهور سلف او د خلفو اتفاقی فیصله دا ده چې په دې آیات کریمه کې د قرائت خلف الامام مسئله پوره واضحه شوې ده او په دې باره کې په دې آیات کې صاف او ناطق حکم راغلی دی. یعنی د امام وظیفه جدا ذکر کړې ده او د مقتدیانو وظیفه جدا ذکر کړې ده. د امام وظیفه دا ذکر کړې چې امام به قرائت کوي او د مقتدیانو وظیفه دا ذکر کړې. محترم ورونو، د مقلدینو همیشه یو کار دا دی چې ته هغو ته احادیث پیش کړي که نه، نو بیا داسې وایي چې لکه دا خو قرآن کې داسې راځي او قرآن کې داسې راځي. یعنې خلکو ته تاثر دا ورکوي چې لکه موږ سره د دلیل چې دی هغه د قرآن نه دی، خو حقیقت کې دا نه وي. حقیقت کې دا نه وي، ځکه دا قرآن چې دا په نبي علیه السلام باندې نازل شوی دی. هغه نبي علیه السلام نه به هم څوک ښایسته تشریح او ښایسته وضاحت د قرآن کولی شي. نو نبی علیہ السلام موږ ته وایي چې لا صلاة لمن لم یقرأ بفاتحة الکتاب. چا چې فاتحه ونه لوستلې مونځ نه کېږي. ګوره دا ښکاره خبره شو، دې ته نص وایي ښکاره. څه خبرې پکې ثابت دي؟ چا چې ونه لوستله مونځ نه کېږي، دا فاتحه به لولي. دا خبرې ته ښکاره معلومې دي. همیشه عادت دا دی چې د خپل باطل لپاره قرآن نه استدلال نیسي. باطل دا نه چې په حقیقت کې دوی سره دلیل قوي دی، نه. چې کله موږ وایو چې سورة فاتحه لوستل پکار دي، بیا وایو چې لکه قرآن کې خو داسې راځي. ته ورته چې رفولیدین نبي علیه السلام کړي رکوع نه بعد هلکه الذین هم فی صلاتهم خاشعون. ته ورته امین وایي. امین نه وایي، امین دعا ده په جهر سره نه، امین خو دعا ده، دعا پټه لوستل او نور ټولې دعاګانې په جهر سره کوي. دلته هم واذا قرئ القرآن فاستمعوا له. سورة اعراف آیت دی چې قرآن لوستل کېږي، غوږ ورته کېدئ او شور مه کوئ چې تاسو باندې الله رحم وکړي. ګوره غوږ ورته کېدئ، شور مه کوئ چې الله په تاسو رحم وکړي. خاموشي اختیار کې مطلب چې شور مه کوئ. ګوره دا د چا په باره کې نازل شوی؟ امام ابن کثیر رحمه الله نقل کړي، وایي نضر بن حارث چې و د مشرکینو په رد کې، نضر بن حارث سورة فصلات کې دا قول نقل دی، وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن. ګوره د هغو خبرو ته ګوره، قرآن ته غوږ مه ږدئ، والغوا شور کوئ لعلکم تغلبون، تاسو غالبه شئ. الله آیت نازل کړه واذا قرئ القرآن فاستمعوا، دې ته غوږ کېدئ، وانصتوا، خاموشي اختیار کړئ، لعلکم ترحمون. د درې خبرو جواب یې په درې سره ورکړه. خدا مقلدین وایي نه موږ سره خو دا دی او دې کې انصات دی فلانی دی. ګوره موږ اول دوی ته وایو چې هلکه د دې نه خو ستاسو دا دلیل نیول دا بالکل باطل دي. ځکه به زه تا ته نص پیش کوم چې نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي چې لا صلاة لمن لم یقرأ بفاتحة الکتاب. هغه کس مونځ نه کېږي چې سورة فاتحه نه لولي. ته به ما ته داسې آیت پیش کړې چې هغه کې دا خبرې چې چا سورة فاتحه ونه لوستله مونځ بالکل کېږي. په دې کې د مونځ خبره چېرته ده؟ د فاتحې خبره کمه ده. که ته د عموماتو نه دلیل نیسي، عموماتو نه که نه، بیا قرآن کې دې آیت سره به څه کېږي چې ښکاره خبره ده، فقرأوا ما تیسر من القرآن. د قرآن نه یو ایسول وله. ته چې کله امام پسې ولاړې سورة فاتحه نه لولي، ته د قرآن د آیت خلاف کې ولې نه لولي؟ ته چې عمومات نه دلیل چې ستا په دغه کې لا د مونځ خبره هم نشته. فقرأوا ما تیسر من القرآن په اجماع د ټولو مفسرینو سره د مانځه متعلق نازل شوی. نو د قرآن نه یو ایسول وله الله سبحانه وتعالی فرمایي چې ته سورة فاتحه نه لولي، تا په دې آیت باندې عمل ونه کړو. ښکاره روایت دی. وليس الله سبحانه وتعالی فرمایي د بنده دپاره څه دي؟ الا ما سعى. وليس للانسان الا ما سعى. انسان دپاره څه دی؟ چې خپل کوشش کړي. تا چې فاتحه نه ده لوستلې، د امام سعه ستا لپاره کافي کېږي نه. دا بل آیت شو چې سورة فاتحه ولوله. ستا د امام سعی چې د هغه کوشش چې دی، هغه چې څه کړي دي نیک عمل، هغه د هغه دپاره دي، ستا لپاره نه. د هغه سورة فاتحه ستا لپاره نه ده، هغه ځان دپاره لوستلې ده. قرآن نه موږ دلیل پیش کړو. همداسې الله سبحانه وتعالی په 205 آیت د سورة اعراف کې فرمایي واذکر ربک فی نفسک. الله یاد کړه، غلی مه ودرېږه، سورة فاتحه لوله. ګوره څلور آیتونه تقریبا انشاءالله موږ دا استدلال ونیو چې سورة فاتحه به لولي. څه؟ سورة فاتحه. دې آیت مخاطبین مشرکین دي، مسلمانان نه. دې آیت نه مخکې 200 سورة اعراف آیت دی، الله فرمایي هذا بصائر من ربکم وهدى ورحمة لقوم یؤمنون. دا قرآن د رحمت کتاب دی. 203 آیت کې وایي چې دا رحمت کتاب دی د مؤمنانو دپاره، او 204 کې وایي چې کیدای شي رحم وشي. دا وایي رحمت دی، درسته وایي چې کیدای شي. مخاطبین جدا دي. دې آیت مخاطبین مشرکین دي چې لکه ډمې به نه ګډې، فسق و فجور به نه کوې چې قرآن لوستل کېږي.
موږ دې مقلدین ته وایو چې ستاسو په دې آیت باندې عمل شته نه. تلویح د دوی کتاب د محترم ورونو هغه کې لیکي و چې دوه آیتونه په باب تعارض کې وایي چې دوه آیتونه په ټکر کې شي، موږ به د هغو نه استدلال نه نیسو، موږ به حدیث ته یوزو ټکر کې شي. نو په دلیل کې دا آیت چې وایي دا قرآن قرآن لوستل کېږي غوږ کېږي او فقره او ما تیسر من القرآن د قرآن نه یو حصه لوستل کېږي او قرآن نه یو حصه ولولئ دا دواړه په ټکر کې دي. هلته وایي چې ولوله او دلته وایي چې غوږ کېږده وایي ټکر کې شو، دې نه به موږ دلیل نیسو. تاسو خو دې نه دلیل نشئ نیولی، ستاسو د مسلک موافق، ستاسو د مذهب موافق که مذهب چېرته منئ. ښه دا آیا یو شی چې سړی لولي که نه هلکه ما څه لوستل او غوږ یې کېښودل دا دواړه منافي دي نه. د دوی خپل کتاب دی در المختار هغه کې دی ویستحب الصلاة علیه عند ذکره. وایي کله چې الله سبحانه وتعالی قرآن کې فرمایي که نه یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا آیت دی هسې چې کله د نبي صلی الله علیه وسلم نوم تاسو واورئ نو تاسو صلات لولئ. نو هغه وایي چې دا آیت لوستل کېږي ته صلی الله علیه وسلم لوله قلارې ولوله. وایي لکه ته خو چې وایي اذا قرئ القرآن فاستمعوا له غوږ کېږده غوږ دې خو کې نه ښوده. ښه دوی کتاب فتاوا الامګیري کې چې کله امام راغلی او قرات یې شروع کړی ثنا سبحانک اللهم ولوله دغه م ولوله د سورة فاتحه خو ثنا ولوله. ښه تاسو چې وایي اذا قرئ القرآن قرآن لوستل کېږي غوږ کېږدي نو تاسو خو دا غوږ نه کېږدي حفظ مدرسې هم چې دي شور هم په هغې کې جوړ کړی یو قارئ انا اعطیناک الکوثر بل قل اعوذ برب الناس. واذا قرئ القرآن موږ تاسو ته وایو چې دا آیت عام دی که خاص؟ حتما به چې عام دی که نه. عزت په یو ځای کې کوو بل ځای کې مه کوه. نو تاسو خو عزت نه کوئ. دا لاوډ سپیکر هم چې په رمضان کې لګولي په 1500 کیلومتر سپیډ کې قاري صاحب لګوي تراویح کوي یو بل ته غوږ نه ږدي او د یو بل اوازونه اورېدل کېږي. وایي دا قرآن باندې ولې عمل نشته؟ تاسو په دې باندې عمل به کله کوئ؟ نو محترم ورونو په دې آیت کې د دوی هېڅ دلیل نشته دی، په یو ځای نه دوی دلیل نشي نیولی. ښه موږ دوی ته وایو دې آیت باندې خو تاسو زره عمل نه کوئ. دوی دی رحم الله دا کلیپ دی تاسو یو اورئ مسجد کې چې کله سار جمع ولاړي سنت مونږ د صف نه بهر وکړه. عمر ناشنا تناقض ته ګوره سورة فاتحه چې لولي هلته وایي چې واذا قرئ القرآن فاستمعوا او چې خپل مونځ کې بس ته مونځ کوه سورة فاتحه هم لوله تشهد هم لوله مثال هر څه کوه امام د قرات کې هلته داسې نه وایي چې واذا قرئ القرآن قرآن لوستل کېږي نه سنت مه کوه. دې ته وایي یو بام او دوه هوا دا وایي مذهبي تعصب. ښه آیا دا خبره چې یو شی لوستل او چپ پاتې کېدل آیا دواړه کېدلی شي؟ بالکل کېدلی شي. موږ په قرآن هم عمل کوو، قرآن چپ هم پاتې کېږو قلارس لولم. دلیل پې دا دی نبي صلی الله علیه وسلم ته صحابي وایي اسکاتک بین القرات والتکبیر. ته چې کله سکوت اختیار کړي چپ کېدل اختیار کړي د قرات او د تکبیر په منځ کې ما تقولو څه لولي؟ تکبیر چې وایي الله اکبر رسول صلی الله علیه وسلم ته چپ پاتې قرات او د تکبیر په منځ کې نبي صلی الله علیه وسلم ته چپ پاتې او څه لولي. نو ګوره موږ په دې باندې عمل کوو چپ هم پاتې کېدلی شي غلی غوږ ونیسه او قلاره لوله دواړو باندې عمل لغې نه د نبي صلی الله علیه وسلم حدیث او دا حدیث په نبي علیه السلام نازل شوي. ایا نبي صلی الله علیه وسلم په دې نه پوهېده چې هغه وایي چې لا صلاة لمن لم يقرأ. نبي صلی الله علیه وسلم صحابه ته وایي چې لعلکم تقرؤون خلف امامکم تاسو امام پسې قرات کوئ لا تفعلوا دا کار مه کوئ الا فاتحه. نبي صلی الله علیه وسلم نه پوهېده چې مسلم کې روایت دی چې چا فاتحه ونه لوستله صلات او خداج مونځ نه کېږي. نو محترم ورونو د دوی یو ډک وسله ده. زه فرض کړه دا دلیل وای نو په سري مونځ کې خو تاسو د امام قرات نه اورئ ولې نه لولئ؟ حاصل تعصب دی محترم ورونو. او دا فاتحه دوی د مقتدي امام ټولو دپاره نه مني. دا دروغ وایي چې واذا قرئ القرآن دوی هدایه کې لیکلي باب القرات کې اخرني دوه رکعتونه نه یا اولني دوه وایي محل قرات دوه رکعتونه دي که اول کې ولسته که دوه کې ما وإن شاء قرأ وإن شاء سبح وإن شاء سکت غلی ودرېږه دوکانو سوچونه کوه. امام مقتدي ټول لپاره دا خبره کوي. تاسو بل دوی امامان دي بعضې وخت کې په 15 سکندو کې رکوع ته ښکتې شولې هغه په دغه آیت باندې دوی دغه د فقه په دې مسلې باندې عمل کوي چې لکه په آخرني دوه رکعتو کې غلی ودرېږه. نو دا یو باطله مسله دوی بیان کړې.